د یو سوال شوی دی چې کله یو کس وفات شي او په قبر کې ښخ کړلی شي د قبر سر وښتو ته تلاوت کول دا څنګه دی؟ جواب دا د دې باره کې صحیح روایت نشته دی. په دې کې چې کومه روایت راغلی دی او بعضې احناف ویلي دي چې دا د عبدالله بن عمر نه صحیح ثابت دی، نو هغه هم صحیح نه دی. د هغې په سند کې عبدالرحمن ابن الجلاج عبدالرحمن ابن العلا ابن الجلاج راوي دی او دا مجهول دی. مجهول راویانو باندې دین ثابتېږي نه، دا خو مضبوط دین دی، ذلک الدین القیم. مجهول راویانو باندې ثابتېږي نه. دغه روایت اگر که ابو داود وغیره کې راغلی دی خو د دغې سند کمزوری دی، نو دې باره کې روایت نشته. بلکې د مسلم شریف د روایت نه ثابتېږي چې مقبره د تلاوت ځای نه دی. نبی علیه السلام فرمایي لا تجعلوا بیوتکم مقابره، د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ، فإن الشیطان یفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقره. شیطان د هغې کور نه تښتي چې په کومې کې سورة البقره لوستلی شي. ګوره د دې حدیث مفهوما کې دا معلوم شو د کور نه مقبره مه جوړوئ. ولې؟ مقبره د تلاوت ځای نه دی، ځکه چې مقبره د تلاوت ځای نه دی. نو کور هم داسې مه جوړوه چې اړو تلاوت ورکې نه کوې، لکه مقبره خو نه ده تلاوت ورکې کوه. نو دا حدیث وایي چې ګوره مقبره د تلاوت ځای نه دی، او خاص کر سورة بقره او دیو ظالمان پکې وایي سورة بقره.